د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ رود سلام خیلو کلي کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لوري د څه باندې 1 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کانال او سربند چارې بشپړې او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد وزارت مسؤلین وایي وزارت یې د اسلامي امارت په بودیجه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 14 د ورته او نورو بدیلو پروژو چارې پیل کړې چې ځینې یې ګټې اخیستنې ته وړاندې کړي هم دي او په خبره یې زرګونه کورونه او کرنیزې ځمکې به د سیلابونو له خطر ژغورل شوي وي او ورسره به کرنه لا وده وکړي. پکتیا ولایت کې په مجموع کې 14 پروژې لرو چې له هغه جملې څخه 6 پروژې تکمیل شوي دي او 10 پروژې تر کار لاندې دي. دغه 10 پروژو کارونه هم اکثریت پروژې د 50% نه پورته کار شوی ده او انشاءالله په یو میاشت کې به د نورو پروژې هم تکمیل شي. د احمد ابا اوسیدونکي بیا د خپلې سیمې لپاره دا ډول پروژې د دوی په ګټه یادوي خو ټینګار کوي چې خلکو ته د کاري زمینو برابرولو او په نورو رغنیزو برخو کې زیات کار وشي. مخکې خو دا مشکلات و چې دغه باغونه مځکې به دغه اوبو وړلې ډېر مشکلات و ډېر خرابۍ به رساوه. اوس زموږ دپاره ډېره ګټه سوله چې دغه دیوالونه او دغه کانه هغه جوړ سو دغه بند جوړ سو ډېره ګټه سوله. د کلي دپاره خو موږ ولا ډېر ضرورتونه لرو واجب دا ضرورتونه لرو چې دا بل وندونه هم لرو دلته په دغه ډې کې وندونه هم لرو واجب دغه ضرورتونه هم لرو او د نور شیانو ضرورتونه هم لرو واجب دغه یادي ضرورت هم لرو واجب چې هغه شی محتوا دی. د معلوماتو له مخې د علي قدر امیر المؤمنین د ځانګړي فرمان له مخې د پکتیا سربیره د هیواد په ټولو ولسوالیو کې دا ډول رغنیزې پروژې منظوري شوي دي.